قدرمنو لیدونکو السلام علیکم ستړي مشئ د نن ورځې تازه مهمې پیښې حادثې او لنډ خبرونه له موږ څخه په لنډه کې واورئ. کورنیو چارو وزارت د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د وسلو جواز اخیستل یې اسانه کړي چې هدف د عوایدو راټولولو او د هغو وسلو قانوني کول دي چې خلک یې له ځان سره ګرځوي. د نوې طرحې له مخې چې له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې پلی شوی، غوښتونکي کولی شي د وسلې کارت له 2 اونیو په لږه موده کې واخلي. ناټو ځواکونو د کندوز ولایت پر هغه هوایي بمبار بخښنه غوښتې ده چې په ترڅ کې د یوې کورنۍ 15 غړي وژل شوي وو. دغه هوایي برید د روان لمریز کال د سلواغې په 10مه نیټه د کندوز په دشتارچي ولسوالۍ کې شوې وه او د پیښې قربانیان د چاردرې ولسوالۍ د ماماخیلو د سیمې اوسېدونکي وو. باختر هوایي شرکت د افغانستان حکومت غواړي چې د باختر هوایي شرکت بیا ځلې فعال او په کورني الوتنو کې کار ترې واخلي. د مالیې وزارت چارسمبالي وزارت محمد همایون قیومي وایي د دې شرکت د بیا ځلې فعالېدو موخه دا ده چې یو مقتدر دولتي شرکت دی او همدا شان وکولی شي له خصوصي شرکتونو سره سیالي وکړي او هم د هوایي ترانسپورټي خدمتونو په وړاندې کولو کې ګټور تمام شي. عالی وزیر پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر علي وزیر په یو ټویټ پیغام کې ویلي دي چې پاکستاني ریاست خلکو د ډالرو په مقابل کې وژني. د پی ټی ایم دغه مخکښ مشر علي وزیر د پاکستان پوسټ په خطاب کې ویلي دي چې اوس واړه ماشومان هم په دې پوهیږي چې تاسو ترهګر یاست او د ډالرو په مقابل کې خلک وژنئ. د کرنې وزارت وایي په پام کې لري چې په 1499 کال کې د کبانو د روزنې 4 تکثیري فارمونه په کابل کې پنجشیر، بلخ او بامیانو کې جوړ کړي. د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمي وایي چې یا جوړیدونکي فارمونه به هر یو په کال کې د کبانو 28 میلیونه بچي تولید کړي. امریکا ولسمشرۍ ټاکنو ته نوماندې الیزابت وارن یو ځل بیا ویلي چې اوس د دې وخت دی څو ټول امریکایي سرتیري خپلو کورونو ته راستانه شي. نوموړي څرګنده کړې چې په افغانستان کې نور د امریکایي سرتیرو حضور ته اړتیا نشته او باید ټول ځواکونه له دې هیواده وایستل شي. افغان ځواکونه د راپورونو له مخې د ننګرهار ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې د بهرني او دولتي ځواکونو په خپل منځي نښته کې دواړو غاړو ته سخت تلفات اوښتي دي. ټولنیوز او ځینو نورو رسنیو د امریکا د پوځ یو ویل له قوله د ګډو ځواکونو او خپل منځي نښتو خبر ورکړی دی. نوموړي ویلي دغه نښته د ګډو ځواکونو د عملیاتو پر مهال رامنځته شوې او د یادې نښتې د څرنګوالي په اړه پلټنې روانې دي. تایلند چارواکي وایي پلازمینې بینکاک ته څیرمه په ناخورات ښار کې یو پوځي افسر په بازار کې پر عامو خلکو ډزې کړې چې له امله 20 کسان وژل شوي او د شنور ټپیان شوي دي. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي په ټاپیانو کې د 10 کسانو وضعیت ټینګلی دی. اجرایي رئیس د ګډ حکومت اجرایي رئیس او د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم کاندید عبدالله وایي د ولسمشریزو ټاکنو د وروستۍ پایلې باید له قانون سره سمې او شفافې اعلان شي. عبدالله د شنبې په ورځ په یوه غونډه کې وویل چې د ټاکنو کمیسیون لخوا د شفافو ټاکنو اعلان به له جګړې او اوسني وضعیت څخه د افغانستان د ژغورلو سبب شي. مالیې وزارت افغانستان د مالیې وزارت چارواکي وایي روان کال تر دې دمه 208 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي دي. یاد وزارت زیاتوي سږ کال مالیې د تیر کال په پرتله 10% زیات عواید راټول کړي دي. د مالیې وزارت مرستیال محمد عیسی قدرت نن یوې خبري ناسته کې رسنیو ته ویلې چې سږ کال مالیې 208 میلیارد افغانۍ مالیه راټوله کړې ده. لغمان یو شمېر فرهنګیان او اوسېدونکي په دې ولایت کې داسې لرغوني ځایونه او ودانۍ شته چې د له منځه تللو له ګواښ سره مخ دي. دوی له حکومت نه د لرغونو ځایونو د بیا رغونې غوښتنه کوي. لغمان هم د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر تاریخي ځایونه او لرغوني آثار لري او خلک یې لیدو ته ورځي. امریکا څو شېبې وړاندې د امریکا حکومت اعلان وکړ چې د کورونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې له چین او نورو هیوادونو سره $200 میلیونه مرسته ځانګړې کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په خپل ټویټر پاڼې د دې خبر پخلی کړی دی او ویلي دي چې دوی د کورونا وایرس پر ضد د چین د ملاتړ لپاره د موجودې بودیجې څخه $100 میلیونه مرسته اعلانوي. افغان حکومت
د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ چارواکي وایي حکومت خلکو ته د برېښنا په رسولو کې پاتې راغلی ده او کړې ژمنې نه دي عملي کړي. د یاد بنسټ مشر سید اکرام افضلي وایي تر دې دمه حکومت په ټوله کې د برېښنا پر وړاندې یو واضح لیدلوری نه لري. دوی وایي د برېښنا کمښت د هیواد پر اقتصادي او پرمختیایي چارو هم ناوړه اغیزه کړې ده. شکایتو کمیسیون د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي نن به د ولسمشریزو ټاکنو په اړه خپله وروستۍ پریکړه د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره شریکه کړې. که څه هم د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون د پریکړې له اعلان څخه 3 ورځې تیرې شوې خو لا هم دغه کمیسیون خپله وروستۍ پریکړه په رسمي ډول د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره نه ده شریکه کړې. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو خبرونو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. مننه له توجه نه مو